دا زینګیټ اوړي شربت تاسو خامخا خپلو ماشومانو ته ورکوئ کله چې د ماشومانو خېټه خرابه شي یا هغو ته د سینې تکلیف وشي ځکه چې په دې دوران کې بکټریا او جراثیم د ماشومانو صحت ته راننوځي او په دې دوران کې د ماشومانو هغه طاقت کمزوري کیږي کم طاقت چې د ماشومانو په وجود کې دننه د بکټریا وایرس او د جراثیمو سره جګړه کوي او کله چې هغه طاقت کمزوري شي نو د ماشومانو صحت بیا زر نه ټیکیږي او یا که چېرې ستاسو د ماشومانو خېټه خرابه شي کم ته چې ډایریا ویلی شي نو په دې دوران کې هم دا شربت ضروری دی ځکه چې په دې کې زنک سلفیټ مونوهایډریټ دي او دا ډېر زیات فایدهمند دي د ماشوم صحت دپاره د دې سره سره که چېرې د ماشومانو د معدې صحت برابر نه وي نو دا د معدې صحت هم ټیک کوي او یا که چېرې د ماشومانو نشونما په صحیح طریقه باندې نه کیږي نو دا زنکټ اوډي شربت چې کوم دی دا هم د ماشومانو د صحت په نشونما کې ډېره زیاته فایده ورکوي د دې سره د ماشومانو هغه ګلینډ هغه تایرویډ کوم چې په مرۍ کې وي چې په پښتو کې موږ ورته غور ویلی شو که چېرې د هغې خپل کار په صحیح طریقه باندې نه وي نو دا زنکټ اوړي شربت دا کار کوي چې د هغې کار هم بهتروالي طرف ته بوځي او یا که چېرې ماشومانو ته څه زخم وشي هغه زخم یې زر نه ټیک کیږي نو په ذهن کې دا صلاحیت هم موجود دی چې کوم زخم یې هغه زر ټیک کېدو طرف ته بوځي د دې سره که چېرې د ماشومانو د خولې ذایقه ګډه وډه وي نو د ماشومانو د خولې ذایقه ټیک کېدو لپاره هم ذهن خپل کار کوي او د دې سره ډېر ضروري که چېرې د ماشومانو د سترګو په نظیر کې کمزورتیا وي نو ذهن کې دا صلاحیت هم موجود دی چې د ماشومانو د سترګو په صحت کې هم بهتروالی رابلي دا زینکټ اوډي شربت چې کله تاسو استعمالوئ نو خامخا به تاسو د خپل ډاکټر نه یو ځل مشوره پې ضرور کوئ ځکه چې دا ویډیو د انفارمیشن دپاره ده چې ستاسو په نالج کې اضافه وشي نو که چېرې دا ویډیو انفارمیټیو وي خپل فرینډ سره شیر کړئ او دغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ شکریه الله حافظ